مننه. ملګري غوښتنه کړې وه د فرهاد او شیرینې متعلق، چونکې برق صاحب وایي چې دا څومره په دنیا کې اساطیر دي، مطلب اوستایي کیسې دي یا عام روایتي یا ولسي داستانونه دي، نو هر څوک دې ته موږ د دروغو یا د فرضي کیسو په حساب سره ګورو، خو د دې په شا باندې خامخا یو حقیقت پروت وي. او دغسې هغه بیا وایي چې تاریخ چې دی، تاریخ چې کله موږ راخلو تاریخ په شا باندې خامخا څه دروغ پراته وي. بهرحال د فرهاد او شیرینې کیسه چونکې بعضې داستانونه یا واقعیات داسې شي چې هغه یو عالمي رنګ واخلي، د هغه عالمي رنګ د وجې نه هغه د دنیا هر قام، هر تهذیب او هر دور هغه دا ګڼي چې دا زما د علاقې یا زما د سیمې یا زما د قام کیسه ده. نو په دغه حواله باندې د فرهاد شیرینې کیسه هم موږ دا نشو ویل چې دا د روم ده، که دا د فارس ده، که دا د نور خلیج یا د عرب ملکونو ده، که د یورپ ده. خو بهرحال د موږ خصوصا ما خو په دې حواله د مغرب ادبیات نه دي لوستي، خو په مشرقي کې چې کوم روایت زموږ را روان دی، نو پښتو شاعرۍ هم دغه روایت خپل کړی دی. نو په دغه بنیاد مو چې څه د چا نه اورېدلي دي او سم چې لوستي دي، نو یو ښار دی او په هغه ښار کې یو باچا دی، د هغه لور ده، د هغې نوم شیرینې دی. بیا په دغه ښار کې چې کوم هلک دی نو هغه کاڼو ټکوونکی دی، کاڼي ټکوي، غر کې کومه دنده لري. نو چې کله هغه غواړي چې دغه شیرینې سره واده وکړي او دغه باچا ته یا دغه غټ سړي ته رشته واستوي، نو هغوی ورته دا شرط کېږي چې تا ته موږ شیرینې هله درکوو چې ته لړ شه او په دې غر کې یو سورې وکړه او موږ ته اوبه راواړوه. ټیک دی. نو کله چې د دغه فرهاد نه دا ډیمانډ وشي چې ته لاړ شه او غر وکنه موږ ته په دې کې نیر یا اوبه راواړوه، نو هغه هم ځان سره خپل هغه تیشې او څټک او چینې وغیره چې څه سامان هغه ووسي او د ډېرې مودې نه هغه لګیا شي دغه عمل ترسره کوي. په دې کې وختونه واوړي او د هغه نه دا تپوس اخره کې تپوس کو نه، بهرحال څوک ورشي او هغه ته وایي چې ته دا کم کار کوې یا ته په غر کې دا کم سورې وباسې، نو دا خو به په تا مودې واړي او شیرینۍ ده نه پخوا واده شوې ده. نو د دغې نه پس ته هغه چونکې وایي چې هغه څټک او چینی هغه په سر کېږدي، هغه یو ټک ورکړي، هغه خودکشي وکړي. دغه خودکشي چې هغه د هغه امر شي، مطلب هغه سره هغه ژوندی وګرځي، ژوندی په دې چې ټوله دنیا تر کومې تاریخ شته، تر کومې مطلب د مینې یا د عشق داستانونه او رومانونه بیانېږي، نو فرهاد به پکې هم خلک یادوي. نو دغه ادبیات یا په دغه حواله باندې ما چې څنګه ووایي چې دا هر زمانه یا هر دور هر تهذیب چې کوم دی خپله ګڼي، نو پښتو شاعرۍ ته هم راغلی ده چې یا پښتو کې په دې ځینې فارسي کتابونه هم ترجمه شوي دي، وخت په وخت باندې هغه داستان بیان شوی دی، بیا په مصنوي کې هم دا بیان شوي دي. نو زه دلته کې صرف د حمزه بابا یو شعر ډالۍ کوم او خپلې خبرې راټولوم. حمزه بابا چونکې وایي چې عمدې فرهاد له پیغور ورکوي، دلته وایي چې جوړې مینه دی کچوه بې بنیاده، جوړې مینه دی کچوه بې بنیاده، ته چې بې خودکشۍ مړ نه شوې فرهاده.